د اوس ځواک کارول. لیکوال اکهارت تولی، ژباړه کریم حیدري. دریم څپرکی، اوس ته ننوتل. له تلپاتې اړخ سره یو بل ډول پوهه پیدا کیږي، داسې پوهه چې په ژوندیو او بل هر څه کې پرته روح نه وژني، داسې پوهه چې د ژوند سپېڅلتیا او راز نه ویجاړوي، خو ژوره مینه او درناوی پکې پروت دی. هغه پوهه چې ذهن یې په اړه هیڅ نه پوهیږي. له اوس شیبې انکار او له اوس شیبې سره د مقاومت زړه لار پرې کړئ. که اړتیا نه وي، له تیر او راتلونکي د پام لرې کولو عادت غوره کړئ. په ورځني ژوند کې چې څومره شونې وي د وخت له قیده بهر شئ. که اوس ته په مخامخ ننوتو کې ستونزه لرئ، د عادت هغه تمایل چې له اوس نه په تېښته کې دی د پیژندلو هڅه یې پیل کړئ. وبوینئ چې راتلونکي ته له اوس نه په ښه او یا بد نظر ګورئ. که تصویر مو ښه وي، هیله یا خوندوره تلوسه درکوي. که بد وي، نو اندېښنه زیږوي. دواړه په تخیل کې راځي. راتلونکي ته له اوس نه په ښه او یا بد نظر ګورئ. د ځان په لیدو کې وار له واره ستاسې په ژوند کې حاضر راځي. کله چې پوه شئ حاضر نه یاست، په خپله حاضر ته راځئ. کله مو چې ذهن ته پام شي چې نور نو تاسې پکې بند نه یاست، یو نوی واقعیت داخليږي. هغه څه چې په ذهن پورې تړاو نه لري د حاضر نښه ده. د ذهن خپلو فکرونو، احساساتو او وضعیت ته د غبرګون کتونکي په حیث حاضر اوسئ. خپل غبرګون ته دومره پام وکړئ لکه وضعیت یا کس ته چې ستاسې غبرګون یې پارولی. تیر او راتلونکي ته خپله پاملرنه وسنجوئ چې څومره وخت وروسته ورګرځئ. څه چې وینئ قضاوت پرې مه کوئ او مه یې څېړئ. فکر وګورئ، احساس حس کړئ او غبرګون مشاهده کړئ. شخصي ستونزه ترې مه جوړوئ. تاسې به تر هغه چې وینئ یو ډېر پیاوړی شی به احساس کړئ. د ذهن محتوا به په پټه خوله ګوري. جدي حضور ته اړتیا ده کله چې ځانګړي حالات له احساساتو ډک غبرګون راپاروي. یوه ستونزه ستاسې په ژوند کې راځي چې ویره پاروي، ژوند تریخوي او یا هم یو کړکېچن احساس له تیر نه سر راوچتوي. په دې حالاتو کې ستاسې لیوالتیا بېخودي لوري ته کېږي. غبرګون یا احساسات در باندې غالبېږي او حاکمیږي. په عمل کې ښیي تاسې ځان پر حق بولئ، تیروتنې کوئ، یرغل کوئ، دفاعي حالت غوره کوئ. خو دا تاسې نه، ستاسې د غبرګون لړۍ ده. ستاسې ذهن د خپلې بقا لپاره خپل ټاټوبی خپلوي. له ذهن سره خواخوږي ذهن ته انرژي ورکوي. کتنه یې انرژي ترې راباسي. له ذهن سره خواخوږي نور وخت زیږوي. کتنه یې د لایتنایي وخت اړخ پرانیزي. هغه انرژي چې له ذهن څخه راایستل شوې په حاضر بدلیږي. کله مو چې د حاضر په معنا سرخلاص شو، د وخت له قیده چې کله عملی اړتیا یې نه وي بهر وتل او د حاضر تل ته ننوتل به درته ډېر اسانه شي. دا کار به د تیر او راتلونکي عملی کارولو لپاره ستاسې وړتیا ټکنۍ نه کړي چې د اړتیا پر وخت رجوع ورته وکړئ. نه به هم ستاسې وړتیا د ذهن کارولو ته ټکنۍ کړي. ستاسې ذهن به د کارولو پر وخت تیره او متمرکز وي. د روښانه کس د پاملرنې تمرکز تل اوس ته وي، خو له وخت هم باخبره وي. په بله معنا د وخت ساعت ته یې پام وي، خو د رواني ساعت له بنده آزاد وي. رواني ساعت پرېښودل. د وخت کارونې چم په عملی بڼه زده کړئ. ښایي دې ته د وخت ساعت نوم ورکړو. خو کله مو چې په تیر یا راتلونکي کې کار خلاص شو، بیا زر باید د اوس شیبې ته راستانه شو. په دې توګه به رواني وخت نه ډمبارېږي. یعنې له تیر سره خواخوږي او په راتلونکي کې تل ځان لیدلو به خوندي وو. که ځان ته هدف ټاکئ او په اړه یې کار کوئ، نو د وخت ساعت مو کارولئ. پوهیږئ چې چیرته غواړئ ولاړ شئ. خو ټول پام مو خپل هر ګام ته اړوئ چې اوس یې اوچتوئ او د دې کار درناوی کوئ. که وروسته مو جدي تمرکز پر هدف وي، لکه د خوښۍ پلټنه، رضا کېدل او یا هم خپل ځان پکې وینئ، بیا مو نو د اوس درناوی نه دی کړی.
اوس مو لکه مهم ارزښته پرته د راتلونکي لپاره د وسیلې په توګه کارولی. د وخت ساعت په رواني ساعت اوړي. ستاسې ژوند نور هیښوونکی سفر نه دی. یوازې یوه جدي اړتیا ده چې ځای ته ورسیږئ او ترلاسه یې کړئ. تاسې به د لارې د سر ګلان نه وینئ او نه به یې بویوئ، نه به هم د ژوند پر ښایست او معجزه خبر شئ چې ستاسې شاوخوا سپړل کیږي، هغه څه چې په اوس کې موجود دي. آیا تل په دې هڅه کې یاست چې له خپل ځای نه بل ځای ته ورسیږئ؟ آیا ستاسې ټول کړه یوه وسیله ده؟ یا قناعت تل وړاندې دی او یا لنډمهال خوند کې راګیر دی، لکه جنسي مراقبت، ډوډۍ، څښاک، مخدره توکي یا هیښتیا او هیجان؟ آیا تاسې پر کړنو، لاسته راوړنو او ترلاسه کولو تمرکز کوئ؟ که نوي هیجان او خوند پسې ګرځئ؟ آیا په دې باور یاست که ډېر څه ترلاسه کړئ تاسې به قناعت وکړئ؟ ښه به شئ یا له رواني پلوه به بشپړ شئ؟ آیا یو سړي یا ښځې ته په تمه یاست چې ژوند ته مو مفهوم در وبخي؟ په نورمال هوش ذهن سره خواخوږي یا تیاری حالت د لایتناهي خلاق مستقبل چې په اوس کې پروت دی د رواني ساعت لخوا بشپړ پټ دی. نو ستاسې ژوند خپل پژواک، تازهوالی او حیرانتیا بایلي. پخواني فکرونه، احساسات، چلن، غبرګون او غوښتنې په بیا ځلې په کار راځي. داسې یو بیان چې تاسې ته یو ډول پیژندنه درکوي، خو د اوس واقعیت ویجاړوي او یا یې پټوي. بیا ذهن راتلونکي سره روږدی کیږي چې د اوس له ناخوښۍ څخه وتښتي. هغه څه چې تاسې د راتلونکي په څیر منئ په اصل کې ستاسې د اوسني هوش یوه مهمه برخه ده. که ستاسې ذهن د تیر درانده کړاوونه ساتي، تاسې به نور کړاوونه هم تجربه کړئ. تیر د اوس په شتون کې ځان په ډاګه کوي. ستاسې د اوس شیبې د هوش کیفیت ستاسې راتلونکی ټاکي. هغه څه چې یوازې د اوس په توګه تجربه کېدای شي. که د اوس شیبې د هوش کیفیت ستاسې راتلونکی ټاکي، نو کوم شی ستاسې د هوش کیفیت ټاکي؟ ستاسې د اوس درجه. نو یوازینی ځای چې رښتینی بدلون پکې راځي او تیر پکې منحلیږي، هغه اوس دی. ښایي پیژندل یې درته ګران وي چې وخت ستاسې د ځور یا عذاب او ستونزو لامل دی. ستاسې په باور ستونزې ستاسې په ژوند کې له ځانګړو حوادثو زیږېدلي. له عام لیدلوري چې ورته وګورئ همدا واقعیت دی. تر هغه چې د ذهن ستونزه جوړونکي بنسټ ته لاس په کار نشي، لکه د تیر او راتلونکي سره تړاو او له اوس سره پریکون، په واقعیت کې به ستونزې ځای پر ځای وي. که ستاسې ټولې ستونزې د عذاب او ناخوښۍ لاملونه همدا نن څوک درنه لرې کړي، خو تاسې حاضر او هوش ته رانشئ، له سره به ورته ستونزو او عذاب ته ستانه شئ. لکه سیوری تاسې پسې به ګرځي. بالاخره یوازې یوه ستونزه شته او هغه په وخت کې راګیر ذهن په خپله دی. په وخت کې ژغورنه نشته. په راتلونکي کې به تاسې خپلواک نه اوسئ. اوس د خپلواکۍ کلي ده. یوازې اوس خپلواک کېدای شئ. د خپل ژوند تر حالاتو لاندې ژوند موندل. هغه څه چې تاسې ژوند ورته وایي، سم نوم یې باید د ژوند حالات وي. په تیر کې ډېر داسې شیان شته چې ستاسې په خوښه ونه شول. اوس هم له هغه سره چې په تیر کې ترسره شوي ضد کوئ. هیله مو وړاندې بیایي، خو هیله مو تمرکز راتلونکي ته کوي. همدا اوږدمهاله تمرکز له اوس نه ستاسې انکار رامنځته کوي او ناخوښي درته راولي. د خپل ژوند حالات مو یوه موده هیر کړئ او اصلي ژوند ته مو پام وکړئ. د ژوند حالات مو په وخت کې شتون لري، خو ژوند مو اوس دی. د ژوند حالات مو د ذهن تصور دی، خو ژوند مو رښتینی دی. هغه نری دروازه چې ژوند ته پرانستل کیږي او اوس بلل کیږي، پیدا کړئ. ژوند مو همدې شیبې ته راغونډ کړئ. د ژوند حالات مو ښایي له ستونزو ډک وي. ډېری همداسې وي. اوس وګورئ چې ستونزه لرئ که نه. سبا یا 10 دقیقې وروسته نه، همدا اوس شیبه درته یادوم. دا شیبه ستونزه لرئ. کله چې له ستونزو ډک وئ، د نوي شي لپاره ځای نه وي چې ننوځي. حل لارې ته ځای نه وي.
نو کله چې کولی شئ یو څه ځای خالی کړئ او یوه تشه پیدا کړئ چې د ژوند تر حالاتو لاندې خپل اصلي ژوند ومومئ. خپل حسونه بشپړ وکاروئ. چېرته چې یاست هلته واوسئ. شاوخوا وګورئ. یوازې وګورئ، تعبیر مه کوئ. رڼا، شکلونه، رنګونه او بدنه وګورئ. د هر څه حاضرې چوپتیا نه باخبره اوسئ. له دغې فضا باخبره اوسئ چې دا ټول پکې شوني دي. غږ ته غوږ شئ. قضاوت پرې مه کوئ. د غږ تر شا چوپتیا واورئ. یو څه ولمسوئ. هر څه چې وي شتون یې حس کړئ او ویې منئ. د خپلې ساه اخیستنې موزون غږ ته پام وکړئ. د هوا ننوتل او وتل حس کړئ. په بدن کې دننه د ژوند انرژي احساس کړئ. هر څه دننه او بهر په خپل حال پرېږدئ. د هر څه شتون پرېږدئ. د اوس تل ته وخوځېږئ. تاسې د ذهن مړه کېدونکې تخیلي نړۍ او وخت تر شا پرېږدئ. د ذهن له هغه لیونتوبه راوځئ چې ستاسې د ژوند انرژي زبېښي، هماغسې چې په کراره ځمکه زهرجنوي او له منځه وړي. تاسې به د وخت له خوبه راپاڅېږئ او حاضر ته به راویښېږئ. ټولې ستونزې د ذهن تصور دی. خپل پام اوس ته متمرکز کړئ او راته ووایئ چې همدا شیبه څه ستونزه لرئ. کوم ځواب نه ترلاسه کوم. پر اوس چې تمرکز وکړئ د ستونزې درلودل ناممکن دي. یا وضعیت باید یا ومنل شي او یا هم ورسره ښکېل شي. نو ولې ستونزه ترې جوړه کړو؟ ذهن په غیر ارادي توګه له ستونزې سره مینه لري، په دې چې یو ډول پیژندګلوي دربښي. دا عامه خبره ده خو لیونتوب دی. ستونزه په دې معنا ده چې تاسې په ذهني لحاظ له یو حالت سره ښکېلېږئ. بې له دې چې اوس د عمل رښتینی تکل یا امکانات ولرئ، په بېخودۍ کې د ځان برخه بولئ. تاسې د ژوند حالاتو دومره لاندې کړي یاستئ چې د اصلي ژوند حس مو له لاسه ورکړی. یا مو د دې پر ځای چې خپل پام یوازیني شي ته چې اوس یې ترسره کوئ واړوئ، په ذهن کې مو د راتلونکو کارونو سلګونه پیټي امر کړي دي. کله چې ستونزه جوړوئ، درد ورسره زیږوئ. یوازې د یوې اسانه لارې غوره کول او ساده پرېکړه مو ژغوري چې هر څه پیښیږي، زه به نور ځان ته درد جوړ نه کړم. زه به نور ستونزې ونه زیږوم. که څه هم ساده خو بنسټیز انتخاب دی. تاسې به دا لار غوره نه کړئ مګر دا چې له کړاو لاس په سر شئ او نور یې زغم په رښتیا نه لرئ. نور به له کړاو سره د معاملې وس نه لرئ، خو چې د اوس ځواک ته لاسرسی ولرئ. که ځان ته ستونزې جوړې نه کړئ، نورو ته به هم ستونزه نه جوړوئ. همدارنګه ښکلې ځمکه، د ځان دننه فضا او د بشر روان به نور د ستونزو جوړولو په منفي والي نه ککړوئ. کله چې یو حالت را برسېره شي او تاسې عمل ته اړ شئ، ستاسې کړنه به واضح او پر ځای وي، خو په دې شرط چې د اوس شیبې پر پوهه مو عمل کړی وي. تر ډېره امکان شته چې کړنه مو اغېزمنه هم وي. دا به له تېره راغلی د ذهن په شرط ولاړ غبرګون نه وي. حالاتو ته به یو شعوري ځواب وي. په نورو حالاتو کې په وخت کې راګیر ذهن به غبرګون ښودلی وي، خو تاسې به نه کړنه تر کړنې اغېزمنه ومومئ. یوازې د اوس په هسته کې ځان وساتئ. د شتون خوند. یوه ساده لار کارولی شئ چې پوه شئ ځان مو د رواني ساعت په اختیار کې ورکړی که نه. ځان وپوښتئ کوم کار چې زه کوم خوند، اسانتیا او ارامتیا پکې شته؟ که نه وي، پوه شئ چې وخت د اوس شیبه پوښوي او ژوند د یو پیټي او خوارۍ په ډول بریښي. که ستاسې په کار کې خوند، اسانتیا او ارامتیا نه وي، په دې معنا نه ده چې تاسې خپل کړوړه بدل کړئ. یوازې به دا بس وي چې څرنګه یې بدل کړئ. څرنګه تل تر هر څه مهم دی. وګورئ چې خپله پاملرنه عمل ته اړولی شئ که نه. د دې پر ځای چې د پایلې تمې ته پام وکړئ، خپله بشپړه پاملرنه هغه ځای ته واړوئ چې اوس یې درته وړاندې کوي. دا د دې عمل څرګندونه هم کوي چې تاسې اوس بشپړ منلی، په دې چې تاسې نشئ کولی خپله پوره پاملرنه داسې څه ته ورکړئ چې په عین وخت کې یې پر وړاندې مقاومت هم کوئ. کله چې د اوس درناوی وکړئ، سملاسي ناخوښي او زیار مو منحلیږي او ژوند له خوند او اسانتیا سره بهیږي.
کله چې د اوس شیبې له خبرتیا سره عمل کوئ، هر څه چې کوئ کیفیت، پاملرنه او مینه پکې غښتل کیږي، که هغه هر څومره ساده او وړوکی عمل هم وي. د خپلې کړنې له میوې اندېښمن مه اوسئ، یوازې عمل ته پام وکړئ. میوه به پخپله راشي. دا یو پیاوړی روحاني تمرین دی. کله چې د اوس نه جدي پریکون نرم شي، د شتون خوند له هر هغه څه سره بهیږي چې تاسې ترسره کوئ. هغه شیبه چې ستاسې پام حاضر ته اوړي، تاسې سکون او آرامتیا حسوئ. نور راتلونکي ته د قناعت او رضایت لپاره بیا نه ګورئ، نه هم د نجات لپاره تمه ترې کوئ. له همدې عمله له پایلو سره تړاو نه لري. نه بریا او نه هم ناکامي د دې وس لري چې ستاسې دننه حالت بدل کړي. تاسې د ژوند تر حالاتو لاندې اصلي ژوند وموند. د رواني وخت په شتون کې ستاسې حس له شتون نه راوځي، نه ستاسې له تیر څخه. نو دا رواني اړتیا چې بل هر څوک واوسئ، خو ځان ونه اوسئ، نوره نشته. په دې نړۍ کې تاسې د ژوند د حالاتو پر کچه ښایي په واقعیت کې شتمن، پوه او بریالی شئ. له دې هغې فارغ شئ، خو د شتون په ژور اړخ کې تاسې اوس بشپړ یاست. د هوش تلپاتې حالت. کله مو چې د بدن هره هسته دومره حاضره شوه چې د ژوند ځلا ورسره احساس کړئ او د ژوند په هره شیبه کې د شتون خوند احساس کړئ، نو بیا ویلی شئ چې د وخت له قیده بهر یاست. د وخت له قیده بهر وتل له هغې رواني اړتیا نه خلاصېدل دي چې تیر ستاسې د پیژندګلوۍ او راتلونکی ستاسې د لاسته راوړنو جوګه بولي. دا د هوش د مضبوط بدلون استازولي کوي چې تصور یې درته ګران دی. کله مو چې د هوش تلپاتې حالت لومړنۍ نښې ولیدې، د وخت او حاضر ترمنځ په کږلېچونو کې مخ او شاته ځئ. لومړی خبرېږي چې په واقعیت کې مو پام اوس ته څومره لږ دی. که په دې پوه شئ چې حاضر نه یاست، دا پخپله یوه لویه بریا ده. همدا پوهه حاضر دی. آن که دا حالت په لومړیو کې څو ثانیې لا دوام وکړي او بیا ورک شي. کله چې د هوش نښې په ډېرېدو شي، د دې پر ځای چې پر تیر او راتلونکي غور وکړئ، د خپل هوش تمرکز تاسې د اوس لوري ته بیایي. کله چې پوه شئ اوس مو له لاسه ورکړی، په تاسې کې دا وس شته چې په اوس کې د څو ثانیو لپاره نه، ډېر وخت پکې پاتې شئ. نو مخکې له دې چې په کلکه ځان په حاضر حالت کې ودروئ، یعنی په بشپړ ډول په هوش شئ، د یوې مودې لپاره به د حاضر او د ذهن خواخوږۍ ترمنځ د هوش او بېخودۍ حالت په منځ کې وړاندې وروسته ځئ. اوس درنه ورکېږي، خو بیا به درته راځي. په آخر کې حاضر ستاسې مقتدر حالت ګرځي.